هم درته پرېږدم. اول مولوي صاحب د ښځو په لاسونو چې نوکریزې وي او داسې لمونځې کېږي او که نه. دوم دغه د اسلام او د انسانیت دښمنان یعنې انګریزان چې کله د کلو ته ځي د افغانانو او بانډیو ته ځي هلته ورته هلکان هلته ورته ښځې هم په بامونو خېږي او ورته ګوري. دغو ښځو به څه ګناه وي څه سزا به وي او دا څه وکړي. او درېیم ځینې خوندې په موبایلو کې عکسونه باسي او هغه عکسونه بیا بازار ته راوځي انټرنېټ ته ورسېږي او اخر یې د خپل کورنۍ والي هم وویني. دغو ښځو به څه سزا وي او که په دې اړه معلومات راکړي. ډیره مننه عبدالحکیم وروره. نکریزې ښځو لپاره بهتر او غوره کار دی چې کله نکریزه په لاسونو او په پښو باندې او داسې هم کېږي مونځ هم کېږي څه مشکل نشته دی او دا بدبختي شته دی واقعا زمونږ په ټولنه کې. نو زمونږ خویندې او زمونږ میندې د الله نه وویریږي. دا د اسلام دښمنانو ته دی نه ګوري اصلا او د دوی په زړونو کې د هغو نفرت او د هغو کینه او د هغو بد کتل باید پراته اوسي. دا نه چې هغوی په ظلم او په وحشت او په بربریت سره راشي زمونږ په بانډو او په کلو کې ګرځي او موږ جګ شو د خپله دا پاکې سترګې د هغو پلیدو نجسو هغه جسم صورت ورغورځو او هغوی په سترګو باندې وګورو. دا د مسلمان وجدان او غیرت خصوصا زمونږ د خویندې دا باید ونه مني. د عکسونو په مسئله باندې تاسو ویلې واقعا د مصیبت شته زموږ په ټولنه کې. هغه زموږ ورونه چې په کورنۍ کې هغوی مسؤلیت لري باید په دې باندې دوی پوه شي په ځانګړې توګه د وادونو په مراسمو کې. تاسو یقین وکئ زموږ په خپله وطن کې دوه ډېرې درنې کورنۍ دي ډېرې درنې کورنۍ چې دغسې واده دی کم زنانه سره موبایل دی موبایل یې راخیستی د ټولو ښځو تصویرونه او فلمبرداري یې کړي ډېر په فاسد وخت کې هغه نن ورځ په کمپیوټرونو کې راغلي او په هغه باندې لیکل شوي چې د فلاني او د فلاني کورنۍ. نو الله دې په موږ باندې رحم وکړي په دې هیله چې هغه زموږ ورونه چې په کورنۍ کې مسؤلیت لري هغوی دا مسؤلیت ادا کړي او دې مسایلو ته په جدي توګه باندې متوجه اوسي. بل پیغام به واورو. السلام علیکم ورحمت